درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین. الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله واصحابه الطیبین الطاهرین. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع جنت وپیژنئ. درنو اوریدونکو، احکم الحاکمین او رب العالمین ذات خپل بندگان د ترغیب او ترهیب ترمنځ روزلی دي او خپل وروستی پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم هم د بشیر او نذیر په توګه استولی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بشیر دی، زیری ورکوونکی دی د هماغه جنت په نسبت چې الله په هکله فرمایي عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین. او محمد رسول الله نذیر دی، ویرونکی دی د هماغه اور او د جهنم په نسبت چې الله په هکله فرمایي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. په دې پوه شئ چې جنت د رب العالمین ذات د اطاعت په لړ کې بشریت ته ډیر مینوال دی، مګر د مینوالي مهر یې د بشریت په نسبت ډیر زخیم او ډیر غټ دی. الله فرمایي ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. او دا د دې خبرې دلیل دی چې جنت د رب العالمین ذات په نزد ستر شان لري او دا د مؤمنانو لپاره د الله رب العزت د رحمت او د مهرباني ځای دی او د بشریت د کرامت نیالګي پکې الله رب العزت په خپل لاس نیال کړي دي. همدا لامل دی چې په جنت باندې ایمان فرض او د جنت نه انکار کول کفر دی. پر همدغه بنسټ د اسلام سپیڅلي او انسان جوړونکي دین ورته زښت زیات اهمیت ورکړی او جنت یې د بشریت د صالحه اعمالو تر ټولو غوره نتیجه بللې. او یو زیات شمیر قرآني نصوص او نبوي احادیث په دغه برخه کې جوت صراحت لري. علماو په دغه برخه کې مبواب او مفصل کتابونه لیکلي چې هر یو یې په خپل خپل ځای کې د قدر او ارزښت وړ دی. دا دی زه هم د ستر واک او ټولواک څښتن په مرسته د خپل وس سره هم د اسلامي امت لپاره دغه خپرونې وړاندې کوم. الله پاک دې زموږ دغه زیار ویستنه د خپلې رضا وسیله وګرځوي او زموږ له ګناهونو څخه د الله راتیر شي او دی د ستر واک او لوی مهرباني څښتن دی. او درنو اوریدونکو، د کائناتو خالق خپل مخلوق د همدې لپاره پیدا کړی تر څو د هغه پر الوهیت او وحدانیت اعتراف وکړي او اوامرو او احکامو ته یې د منښتې سر ښکته کړي. که دغې خاورینې او بشري نړۍ ته د فنا او زوال نوم ورکړو نو کوم لرې تعبیر به نه وي. حقیقت دا دی چې د دغې نړۍ په اړه د انسان ژوند شیبه پر شیبه له تهدید او ګواښ سره مخ دی او بالآخره به د فنا په درشل پلک دی. د یو مسلمان موقف باید په ځانګړې توګه د خپل مرګ او په عمومي توګه د قیامت د نښو او نښانو په اړه دا وي چې دی همدا نن بلکې همدا اوس حساب او کتاب ته چمتو ولاړ دی او بالآخره د کائناتو د خالق پریکړې ته چې فریق فی الجنه و فریق فی السعیر انتظار باسي چې پایله به څه وي. نو که موږ د جنت په صفتونو باندې تفصیلي وغږیږو هغه به کلونه ترمنځ ونیسي، خو په لنډه توګه به زه انشاءالله په څو خپرونو کې جنت تاسو ته معرفي کړم. د جنت د دروازو او عظمت په اړه الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة زمر کې 83 او 84 آیت کې فرمایي وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا
حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین. الله فرمایي کومو کسانو چې د خپل رب له نافرماني څخه ډډه کوله هغوی به د جنت خواته ډلې ډلې بوتللی شي تر دې پورې چې کله هلته ورسیږي او د جنت دروازې به لا دمخه د هغوی په وړاندې پرانستل شوي وي نو د جنت منتظمین به ورته ووایي چې سلام پر تاسې ډیر ښه راغلاست جنت ته د تل لپاره ننوځئ او هغوی به وایي هماغه خدای ستاینې وړ دی چې له موږ سره یې خپله وعده ریښتینې کړه او موږ یې د جنت وارثان وګرځولو اوس نو په جنت کې چې چیرته وغواړو ځای جوړولی شو نو د عمل کوونکو لپاره خورا ډیر ښه اجر دی. راځئ درنو اوریدونکو چې په دنیا کې د الله رب العزت اوامرو او احکامو ته غاړه کیدو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او لارښوونو مطابق د خپل ژوند تیر کړو تر څو چې موږ الله جنت طرف ته لیږي د جنت دروازې لا دمخه موږ ته خلاصې وي او د جنت منتظمین به په موږ آوازونه کوي او راته به وایي سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. الله دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ د جنت وارثان وګرځوي او که خدای مو کړه ژوند مو د الله رب العزت د اوامرو نه خلاف تیر که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو نه خلاف تیر که نو بیا به الله رب العزت موږ جهنم طرف ته روانوي الله دې موږ د جهنم نه وساتي الله دې د نیکو اعمالو توفیق راکړي. دغه راز درنو اوریدونکو د جنت د دروازو په هکله باندې الله رب العزت په سورة الصاد کې 50 آیت کې فرمایي جنات عدن مفتحة لهم الابواب دوی لپاره به تر تلتله جنتونه وي چې دروازې به یې د هغوی په وړاندې پرانستل شوي وي. همدارنګې الله رب العزت په سورة رعد کې 23 او 24 آیت کې فرمایي یدخلون علیهم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. الله فرمایي چې په رښتې به له هرې دروازې نه د دوی د هر کلي لپاره راننوځي او ورته به وایي چې سلام پر تاسې څنګه چې تاسې په دنیا کې له صبر څخه کار واخیست د هغې په برکت تاسې نن د دې وړ وګرځېدئ نو د آخرت کور خورا ښایسته کور دی. درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ د الله رب العزت د اوامرو او د احکامو مطابق ژوند تیر کړئ د دنیا په محدود ژوند باندې مه دوکه کیږئ فساد پریږدئ په هرې ګناه کې چې د دې نه مخکې اخته وئ همدا اوس توبه وباسئ د تضرع او د عاجزي لاسونه الله ته پورته کړئ امید دی چې الله رب العزت زموږ او ستاسو ګناهونه وبخي او الله رب العزت موږ او تاسو جنت طرف ته روان کړي چې زموږ د ورتګ نه مخکې به هلته د جنت دروازې موږ ته پرانستلې وي او که خدای مه کړه ژوند مو په دنیا کې په فساد منکرات او په فجایع کې تیر که د دنیا په محدود ژوند او د دنیا په کمو مادیاتو باندې دوکه شو نو ابدي ژوند به زموږ تباه وي. الله رب العزت دې موږ د جهنم نه وساتي الله دې جنت زموږ او ستاسو په نصیب کړي. همدارنګه درنو اوریدونکو نامتو مفسر علامه ابن کثیر په البدایه و نهایه کې په خپل سند سره روایت نقل کړی هغه فرمایي کله چې مسلمانان د جنت دروازې ته ورسیږي نو د جنت دروازه به په داسې حال کې عمومي چې د جنت دروازه به تړل شوې وي نو دوی به الله پاک ته د شفاعت او سپارښتنې په لټه کې شي تر دې د بشریت پلار حضرت آدم علیه السلام بیا حضرت نوح علیه السلام بیا حضرت ابراهیم علیه السلام بیا حضرت موسی علیه السلام بیا حضرت عیسی علیه السلام ته به ورشي نو هغوی به خپل ځانونه د دې وړ ونه بولي او له سپارښتنې څخه به ډډه وکړي چې موږ د جنت دروازه نشو خلاصولی. بالاخره د اسلام د ستر پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې به دوی حاضر شي
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به راولاړ شي او د جنت دروازه به ټک ټک کړي. د جنت منتظم به ورته ووایي څوک یاست؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته ووایي د الله وروستی پیغمبر محمد رسول الله یم. د جنت منتظم به ورته ووایي همستا په ارتباط راته امر شوی و چې د جنت دروازه به تر تا د مخه بل چاته نه پرانیزم. نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به جنت ته وردننه شي او د رب العالمین ذات په وړاندې به جنت ته د مؤمنانو د داخلېدلو سپارښتنه وکړي. سپارښت به ومنل شي. نو په ټولو پیغمبرانو کې به محمد رسول الله لومړی پیغمبر او په ټولو امتونو کې به د محمد رسول الله امت لومړنی امت وي چې جنت ته به وردننه شي. الله رب العزت دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت زموږ او ستاسو په برخه کې او زموږ او ستاسو په نصیب کې دې وګرځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، امام مسلم او امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه فرمایی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل که څوک په ښه توګه اودس وکړي او ووایي چې زه د دې خبرې ګواهي ورکوم چې الله یو دی، ساری او شریک نه لري او محمد رسول الله د الله بنده او استازی دی، نو د جنت 8 واړه دروازې به د ده په وړاندې پرانیستل شي. په کوم یوه چې غواړي نو جنت ته دې ننوځي. آیا تاسو چې کله اودس کړی د اودس نه وروسته تاسو اسمان طرف ته کتلي او دا کلمه مو لوستې چې اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله؟ دا هغه کلمه ده چې د دې په لوستلو سره چې په اخلاص ولولئ الله رب العزت د جنت 8 واړه دروازې درته خلاصوي. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت سهل بن سعد الساعدي رضی الله تعالی عنه په روایت سره بل حدیث نقل کړی. هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان للجنة بابا يدعى الريان يقال يوم القيامة أين الصائمون فإذا دخلوه أغلق فلم يدخل منه غيرهم. سهل بن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل په باوري توګه په جنت کې د ریان په نوم یوه دروازه ده چې د قیامت په ورځ به فقط روژتیان پرې وردننه کیدلی شي. نو کله چې روژتیان پرې وردننه شي نو د نورو په وړاندې به بیا وتړلی شي. همدارنګه طبراني په خپل سند سره د حضرت سهل بن سعد رضی الله تعالی عنه څخه بل روایت نقل کړی. هغه فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ان فی الجنة 8 أبواب فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا الصائمون. محمد رسول الله فرمایي چې جنت 8 دروازې لري چې یوه دروازه یې د ریان په نوم پیژندل کیږي او یوازې روژتیان به پرې وردننه کیږي. نو درنو اوریدونکو، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وینا ده چې د دیونه د جنت د دروازو صفت معلومیږي. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو الله رب العزت موږ او تاسو د جنت وړ وګرځوي او د هرې دروازې نه چې موږ او تاسې غوښتي وي الله رب العزت موږ او تاسو جنت ته داخل کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د دنیا څخه روزار زندګي ده ډېره ستړې ناقراره زندګي ده د دنیا څخه. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه درنو اوریدونکو امام احمد بن حنبل رحمه الله په خپل سند سره
د حضرت عتبه بن عبدالسلمي رضی الله تعالی عنه په روایت سره یو حدیث نقل کړی. هغه فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغ الحنس إلا تلقوه من أبواب الجنة 8 من أيها شاء دخل. عتبه بن عبدالسلمي رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واوریدل چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې هیڅ کوم مسلمان به داسې نه وي چې بلوغ ته تر رسېدو د مخه 3 اولادونه عمري مګر دا چې د جنت په 8 دروازو به یې هرکلی وکړي په کم یوه چې وغواړي نو جنت ته به وردننه شي. الله دې موږ ته صبر راکړي. د کمې مور او د کمې پلار چې 3 اولادونه مخکې د دې چې هغه ځواني او بلوغ ته ورسیږي وفات شي نو د دې دا اولادونه به د جنت په دروازو کې ورته ولاړ وي، د الله په حضور کې به ورته شفاعت کوي، د خپل مور و پلار به جنت ته ننباسي د هرې دروازې نه چې مور او پلار غوښتي وي. همدارنګه درنو اوریدونکو امام بخاری او امام مسلم په اتفاق سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی. د شفاعت په حدیث کې به الله پاک محمد رسول الله ته وفرمایي چې ای محمده د خپل امت څخه هماغه کسان چې حساب او کتاب پرې نشته ښي لور دروازې څخه جنت ته دننه کړه او دوی به له نورو خلکو سره په نورو دروازو کې هم جنت ته په تللو کې برخوال اوسي. او قسم په هغه ذات باندې چې د محمد نفس د هغه په واک کې دی چې د جنت د دروازو د 2 برخو یا د 2 چوکاټونو ترمنځ واټن دومره دی لکه د مکې او حجر او یا د مکې او بصرا ترمنځ چې څومره واټن دی. حجر په بحرین کې د یو ښار نوم دی او بصرا په شام کې د یو ښار نوم دی. د دې 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره واټن وي. عن أبي هريرة في حديث الشفاعة قال فيه فيقول يا محمد أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن وهم شركاء الناس في الأبواب الآخر والذي نفس محمد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى ما بين عضاد الباب كما بين مكة وهجر أو هجر ومكة وبصرة. تاسو ګورئ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې حدیث نه د جنت د دروازو عظمت معلومیږي چې د 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره فاصله وي لکه څومره فاصله چې د مکې مکرمې او د حجر ترمنځ ده یا څومره فاصله چې د مکې مکرمې او د بصرا ترمنځ ده. او په نورو حدیثو کې تاسو واوریدل چې کومه دروازه جنت ته تللې ده د هغو 2 چوکاټونو ترمنځ به دومره فاصله وي لکه یو کس چې 80 کاله مزل کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو امام مسلم د عتبه بن غزوان د یوې خطبې متن په دې ډول نقل کړی دی. ان عتبة بن غزوان خطبهم فقال بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد فإن الدنيا قد أذنت بصرم وولت حزاء ولم يبق منها إلا سبابة كسبابة الإناء يتصابها صاحبها وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما بحضرتكم فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقى من شفير جهنم فيهوي فيها 70 عاما ما يدرك لها قعرا والله لتملؤنه أفعجبتم والله لقد ذكر لنا أن ما بين مصراعي الجنة مسيرة 40 عاما وليأتين عليه يوم كزيز الزحام. هغه فرمایي د الله تر حمد او ثنا وروسته دا چې دغه نړۍ فنا او زوال ته بیخي نږدې ده او په چټکي سره به له منځه ولاړه شي او داسې وګڼئ لکه چې د کوم لوښي په تل کې ډېرې لږې اوبه پاتې شي چې څښتن به یې وڅکي او تاسې له دغې نړۍ څخه یوې ابدي نړۍ ته ورتلونکي یاست. کوم نیکي چې په واک کې لرئ
تر ځان د مخه یې ولیږئ. بیا یې وویل موږ ته د اسلام ستر پیغمبر محمد رسول الله فرمایلی دي د جنت د دروازو د دوو چوکاټونو ترمنځ به د 40 کالو د عمر په اندازه واټن وي او یوه ورځ به داسې راشي چې دا به د خلکو د هجوم له کبله بیخي ډکې وي. سو ګورئ درنو اوریدونکو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې وینا نه د جنت د دروازو عظمت معلومیږي چې په یو روایت کې 40 کاله او په بل روایت کې 80 کاله راغلي دي. دا به څومره دروازه وي؟ همدارنګه په صحیح البخاري کې راغلي چې وهب بن منبه ته وویل شو چې آیا لا اله الا الله د جنت کلي نه ده؟ هغه ویل هو، ولې نه ده؟ مګر هیڅ کلي بې غاښونو نه وي. ګڼې بند قلفونه به هیڅ هم خلاص نه کړی شي. کومه کلي چې غاښ ونه لري هغه بند قلف نشي خلاصولی. معنا دا چې له توحید سره صالحه اعمالو سرته رسولو او د محرماتو پرېښودلو ته اړتیا لیدل کیږي. صحیح دی چې لا اله الا الله محمد رسول الله د جنت کلي ده، خو د دې ترڅنګ باید نیک اعمال هم ولري او د محرماتو نه ځان هم وساتي. امام بخاري وایي وقیل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. لابد أن يكون مع توحيد أعمال صالحة من فعل الطاعات وترك المحرمات. نو لا اله الا الله د جنت کلي ده، خو د دې ترمنځ مسلمان باید نیک اعمال هم پرېنږدي او د محرماتو نه د ځان هم وساتي تر څو چې د هغې کلي لپاره دا غاښونه جوړ شي. کنې کومه کلي چې غاښونه ونه لري په هغه باندې کله هم بند قلف نشي خلاصېده. الله رب العزت په خپل کلام کې د جنتیانو د پوښاک او د ګاڼې او د سینګار په هکله فرمایي عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق وحلو أصاور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. الله فرمایي پر هغوی باندې به د نریو وریښمینو شنه جامه پرته وي او د اطلس او د پریړو وریښمینو جامې به وي او هغوی ته به د سپینو زرو بنګړي واچول شي او د هغو رب به په هغوی باندې ډیر زیات پاک او سپیڅلي شراب وسکي. دا ستاسې مکافات او ستاسې هڅه او هاند د ډیر قدر وړ دی، ځکه الله فرمایي وکانه سعیکم مشکورا. دا نعمتونه او دا د الله رب العزت رضا د هغو کسانو لپاره ده چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام مطابق تیروي، د خپل ژوند د محمد رسول الله د ویناو او د سنتو مطابق تیروي. الله به جنت ته داخل کړي او په جنت کې چې کوم نعمتونه دي الله رب العزت به د هغو نه برخمن وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په صورت فاطر کې 23 آیت کې فرمایي إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الله فرمایي د مؤمنانو لپاره الله پاک د تل تر تله استوګنې جنتونه تیار کړي دي چې هغو ته به دوی ورننوځي، هلته به دوی د سرو زرو په بنګړیو او ملغلرو سینګار کړی شي او هلته به د دوی جامې د وریښمینو څخه وي. راځئ درنو اوریدونکو چې په دنیا کې هغو عملونو ته مخه کړو تر څو الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي او کومه نعمتونه یې چې د خپلو جنتیانو او مؤمنانو بندگانو لپاره هلته تیار کړي د هغو نه زموږ رب موږ او تاسو برخمن وګرځوي. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې کله هم مه دوکه کیږئ. خدای مکړه داسې نشي چې هغه ابدي ژوند زموږ او تاسو تل تر تله تباه وي. نه، په دنیا کې د الله رضا ولټوئ، خپل ژوند د الله رب العزت د احکامو او د اوامرو په رڼا کې تیر کړئ، د محمد رسول الله د سنتو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ تر څو مو الله جنت ته داخل کړي او د هغو نعمتونو نه الله رب العزت تاسو برخمن کړي.
همدارنګه الله رب العزت په صورت کهف کې 30 آیت نه تر 31 آیته پورې فرمایي ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياب خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. الله فرمایي په یقیني توګه هغه کسان چې مؤمنان دي او ښایسته عملونه کړي دي نو موږ د نیکو کارانو عملونه نه ضایع کوو. د هغوی لپاره تل سمسور باغونه دي چې تر ونو او ماڼیو لاندې ویالې بهیږي. هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو سینګار کړی شي، د نریو وریښمینو اطلسونه او مخملونو شنې جامې به واغوندي، هسکو بالښتونو ته به تکیه وهلي کینی. خورا همدا ډیر ښه اجر او غوره استوګنځای دی. نو تاسو وایئ چې د دنیا محدود ژوند کې مزې او غفلت ښه دی، یا دا چې په دنیا کې د خپل ژوند د الله د کلام په رڼا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او د لارښوونو په رڼا کې تیر کړو تر څو مو الله هغه ابدي ژوند ښایسته کړي. نو درنو اوریدونکو، مسلمانانو ورونو او خویندو، که تر اوسه مو ګناه کړی وي یا په ګناه کې اخته یاستئ، راځئ همدا اوس الله ته د عاجزي لاسونه پورته کړئ، د خپلو ګناهونو نه توبه وباسئ تر څو الله تاسې ته بښنه وکړي او الله مو جنت ته داخل کړي. او که خدای مکړه اوس هم په ګناه کې اخته یاستئ، بیا هم توبه نه وباسئ، مرګ خو را روان دی، ناڅاپه راځي، مرګ به را رسېدلی وي، بیا به الله رب العزت څخه بغیر د توبې ورشو، الله رب العزت به موږ سره څه حساب کوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، ابن وهب په خپل سند سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې ابو امامه باهلي دته حدیث بیان که ان ابا امامه حدث ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثهم وذكر حلي اهل الجنة فقال مصورون بالذهب والفضة مكللون بالدر عليهم أكاليل من در وياقوت متواصلة وعليهم تاج كتاج الملوك شباب جرد مكحلون. فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل جنتیان به په جنت کې د سرو او سپینو زرو بنګړي، د یاقوتو او ملغلرو پراویزونه او هارونه به یې اچولي وي او د شاهانو تاجونه به په سر ایښي وي او دوی به ځوانان وي او پر بدنونو به یې ویښتنې وي او سترګې به په رنجو تورې وي. د دنیا د ځواني وخت ډیر لنډ دی، اما په جنت کې به تل تر تله ځوان وي، د الله رب العزت د نعمتونو نه به هلته استفاده کوي. ابن ابي دنیا په خپل سند سره د حضرت سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل که د جنت کم سړی دنیا ته راښکاره شي نو د بنګړي رڼا او ځلا به د لمر رڼا او ځلا داسې ورکه کړي لکه لمر چې د ستورو رڼا ورکوي او له منځه وړي. ګورئ درنو اوریدونکو، که یو جنتي دنیا ته ښکاره شي، هغه بنګړي چې په جنت کې جنتیانو ته ور په لاس کیږي د هغه رڼا به د لمر رڼا ختمه کړي لکه څنګه چې د لمر رڼا د ستورو رڼا ختموي. یا الله موږ جنتیان کړه، موږ ته په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړه، ستا رضا مو نصیب کړه تر څو موږ جنت ته داخل کړي او د هغو نعمتونو نه موږ برخمن وګرځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، امام احمد رحمه الله په خپل سند سره د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث په خپل مسند کې نقلوي. حضرت ابو هریره فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل انه من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل
څوک چې جنت ته وردننه شو نو تل تر تله به په خوښیو او نعمتونو کې وي، جامې به یې نه زړیږي، ځواني به یې نه خرابیږي، او د ده لپاره به په جنت کې هغه څه وي چې نه سترګو لیدلي او نه په دې اړه غوږونو څه اورېدلي او نه د کوم بشر په خاطراتو کې ګرځېدلي. د دنیا خوشحالي محدوده ده، د دنیا آرامي محدوده ده، د دنیا ځواني محدوده ده، د لنډ وخت لپاره دی ټول. اما که الله در باندې خپل فضل، رحم او کرم وکړه او جنت ته داخل کړي، هلته به تل تر تله په خوښیو کې وي، تل تر تله به په نعمتونو کې ژوند کوي او تل تر تله به ځوان وي. یا الله موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړه. همدارنګه امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه بل حدیث نقلوي. ابو هریره رضی الله عنه فرمایی ان نبی الله صلی الله علیه وسلم قال للمؤمن زوجتان یرا مخ سوقهما من فوق ثيابهما. حضرت ابو هریره فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د یو مؤمن لپاره به په جنت کې دوه داسې ښایسته او پیمخې میرمنې وي چې د جامو تر شا به یې د پونډیو مازغه ښکاري. د هغو په ځان به جامې وي او جنتي جامې، خو الله به هغوی ته داسې پاک او صاف او شفاف بدنونه ورکړي وي چې د جامو تر شا به یې د هغو د پونډیو مازغه ښکاره کیږي. ځینې خلک دي چې ژوند په اخلاقي فساد کې تیروي، د دنیا ژوند ته ژوند ویلی دی، په مردارو اخته دي، دوی د جنت د دې نعمتونو او د حورو نه محرومه دي، د الله په عذاب کې گرفتاره دي. اما هغو کسانو چې د دنیا ژوند ته ژوند ونه یلی بلکې د دنیا ژوند نه ګټه واخیستله تر څو آخرت ځان لپاره ښایسته کړي، الله به په جنت کې د دې نعمتونو نه برخمن وګرځوي. همدارنګه درنو اوریدونکو، طبرانی په خپل سند سره د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما حدیث نقلوي. فرمایی عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكب دري في السماء لكل رجل منهم زوجتان من الحور العين على كل زوجة 70 حلة يرى مخ سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د مؤمنانو څخه لومړنۍ زمره او ډله کله چې جنت ته وردننه کیږي نو مخونه به د 14مې شپې سپوږمۍ په څیر وي. الله به دومره ښایست ورکړی وي، د دوی چهرې به الله دومره پاکې کړي وي لکه د 14مې شپې د سپوږمۍ په څیر. او دویمه ډله به د ځلانده ستورو په څیر وي. هر یو به د جنت له حورو څخه 2 ښځې ولري چې هر یوه به 80 ډوله پوښاک پر تن ولري چې د پوشاک او پنډیو د غوښو تر شا به د پنډیو مازغه داسې ښکاري لکه په سپینه بلورینه ښیښه کې چې سره شراب ښکاري. تاسو په یو داسې ګیلاس کې چې د شیشې وي سره شراب واچوئ څنګه ښایسته ښکاري. همدارنګې به الله رب العزت دوی ته دومره پاک او صاف بدنونه ورکړي وي چې د دوی په ځانونو به جامې هم وي خو د پنډیو مازغه به د جامو تر شا ښکاري. همدارنګه درنو اوریدونکو، حرمله بن وهب په خپل سند سره د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه روایت نقل کوي. ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل یو سړی به په جنت کې 80 کاله تکیه وهلی ناست وي. پخوا تر دې چې بل لور ته مخ کړي نو یوه ښځه به ورته د شا له لورې راشي او پر اوږو به یې ورته ورو غوندې ګزار ورکړي. نو چې کله مخ ور واړوي سړی به خپل مخ د هغې په مخ کې د هندارې په دود وګوري. چې کله مخ ور واړوي نو د هغې ښځې په مخ کې به د خپل مخ وګوري لکه څنګه چې تاسو هندارې او شیشې ته ګورئ.
هغه ښځه به په دې سړي سلام واچوي، سړی به د سلام ځواب ورکړي او ورته به ووایي چې ته څوک یې؟ هغه به ورته ووایي زه خو د هغه اضافي ښځو څخه ښځه یم. او یا ډوله پوښاک به یې پر تن وي چې د پونډو مازغه به یې ورڅخه له ورایه ښکاري. تاجونه به یې په سر وي چې یوه ادنا ملغرره هم د ختیځ او لویدیځ ترمنځ نړۍ رڼا کولی شي. داسې تاج به یې په سر وي که د هغه تاج نه یوه وړه غوندې ملغلره راواخلې او دنیا ته یې ښکاره کړې د مشرق او د مغرب ترمنځ چې څومره فاصله ده دا به ټوله رڼا کړي. دا په څه باندې ترلاسه کولی شو؟ په نیکو عملونو باندې. دا په څه باندې ترلاسه کولی شو؟ په دې باندې چې د الله رب العزت د حکمونو پابند شو، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند شو، او که خدای مکړه ژوند په غفلت کې تیرېده بیا به د دې نعمتونو نه هلته موږ او تاسو محروم یاستو. نو ځان لپاره، تاسو لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو لپاره د نیکو اعمالو توفیق غواړم د الله نه، تر څو الله رب العزت په جنت کې موږ او تاسو داخل کړي او د جنت د نعمتونو نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. څنګه بساتم دغه ګران امانت، څنګه بساتم دغه ګران امانت، ماته یې راکړ زما ځان امانت، څنګه بساتم دغه ګران امانت، څنګه بساتم دغه ګران امانت. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. امام بخاري د حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته هجرت وکړ نو حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وپوښتل یا رسول الله د جنتیانو لومړنی خوراک به په جنت کې څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل زیادتو کبد حوت، د کب زیګر به خوراک وي، یعنی د ماهي زیګر به د دې خوراک وي. لومړنی سیز چې جنتیانو ته ورکولی شي هغه به دا وي. همدارنګه امام مسلم د حضرت ثوبان رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې یو یهودي راغی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه یې پوښتنه وکړه چې جنتیان چې کله جنت ته وردننه شي نو هغوی ته لومړنۍ ډالۍ به څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل سرباری د ماهی د زیګر. یهودی بیا وویل تر دې وروسته به بیا څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د جنت په اطرافو کې څریدلی غویه به ورته ذبحه کړی شي. یهودي بیا وویل ښه نو څکاک به یې څه وي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د سلسبیل له چینې څخه به شراب ورکړی شي. یهودي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل رښتیا دې وویل. همدارنګه حافظ ابن کثیر په خپل تفسیر کې د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل جنتیان به سره په څکاک باندې همداسې راټول شي لکه د دنیا خلک چې د شرابو کوم مجلس جوړ کړي نو وریځ به ورباندې راشي او یو څه پرخه به پرې ووروي تر دې چې یو به پکې ووایي چې پر موږ همزولې جنکۍ را ووروه. نو دا کومه وریځ چې د دوی په سر باندې ده هغه به همزولې جنکۍ پرې را ووروي. همدارنګه بخاري او مسلم د حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه څخه روایت نقل کړی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې د سرو او سپینو زرو په لوښو کې خوراک او څکاک مه کوئ. لا تشربوا فی آنیة الذهب والفضة ولا تأکلوا فی صحافها فإنها لهم فی الدنیا ولکم فی الآخرة. ځکه دا د کفارو لپاره په دنیا کې دي چې په دنیا کې د سرو زرو او د سپینو زرو په لوښو کې دی خوراک او څکاک کوي، لکن ستاسو لپاره دا په جنت کې دي. په جنت کې به الله رب العزت د دې نه تاسو برخمن وګرځوي.
الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي تر څو چې الله رب العزت په جنت کې د دې نعمتونو نه موږ او تاسو برخمن وګرځوي. همدارنګه الله رب العزت په سورة رحمان کې 54 او 55 آیت کې د جنتیانو د فرشونو په هکله فرمایي جنتیان به پر داسې فرشونو باندې تکیه کوونکي ناست وي بطائنها من استبرق چې استرونه به یې د پریرو ورېښمینو څخه وي وجن الجنتین دان فبأي آلاء ربکما تکذبان. الله فرمایي چې د باغونو څانګې به یې د میوو له زوره ښکته راکږې شوي وي نو ای انسانانو او پیریانو تاسې به د خپل رب کومې لورینې دروغ وګڼئ. علامه ابن کثیر فرمایي فاذا كان البطائن من استبرق فما ظنك بالظاهر. کله چې استرونه د پریړو وریښمینو څخه وي نو د مخونو په اړه ستا څه خیال دی چې الله رب العزت به یې مخونه د څه نه جوړ کړي اوسیږي. څنګه یې ترلاسه کولی شئ؟ د الله په طاعت سره د الله په عبادت سره راځئ چې د الله د حکمونو د الله د اوامرو پابند شو تر څو الله رب العزت موږ جنت ته داخل کړي. ډیری داسې کسان شته هم په ورونو کې هم په خویندو کې چې هغوی د جنت د نعمتونو نه تر اوسه خبر نه دي. هغوی د آخرت د سختو نه تر اوسه خبر نه دي نو د خپل ژوند په دنیا کې په غفلت او په تنبلي سره تیروي. کله هم دې ته نه دي متوجه شوي چې په آخرت کې به الله موږ سره حساب کوي. کله هم دې ته نه دي متوجه شوي چې په آخرت کې به الله زموږ سره کتاب کوي. ذره ذره اعمال به الله رب العزت هلته تلي نو ټول ژوند یې په غفلت کې تیریږي. کله چې ناګهانه په دوی باندې مرګ راشي نو د مرګ وروسته به د دوی حالات څه وي الله به ورسره څه کوي. ناراضۍ د جنت د نعمتونو نه ځانونه خبر کړئ. د آخرت د هغې سختې ورځې نه چې د حساب ورځ د ځانونه خبر کړئ. نیک عملونه وکړئ. د الله د حکمونو پابند شئ تر څو چې الله رب العزت ستاسو نه راضي شي. هغه سخته ورځ الله رب العزت په تاسو باندې آسانه کړي او الله رب العزت تاسو جنت ته داخل کړي. همدارنګه الله رب العزت په صورت واقعه کې 34 آیت کې د جنتیانو پرشونو په هکله فرمایي وفروش مرفوعه. جنتیان به په لوړو او اوچتو پرشونو تکیه وهلي ناست وي. همدارنګه امام ترمذي او امام احمد رحمه الله په بیلابیلو سندونو سره د حضرت ابو سعید خدري رضی الله تعالی عنه روایت نقل کړی. وعن ابي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وفروش مرفوعة قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لكما بين السماء والأرض وإنما بين السماء والأرض لمسيرة 500 عام. حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه فرمایی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فروش مرفوعه په اړه داسې وفرمیل قسم په هغه ذات چې زما نفس د هغه په واک کې دی چې ارتفاع او اوچتوالی د ځمکې او آسمان د واټن په اندازه دی او د ځمکې او آسمان ترمنځ واټن د 500 کالو په اندازه دی. د جنتیانو پرشونه به داسې وي. امام ترمذي د حدیث د تشریح په برخه کې داسې فرمایي الفرش في الدرجات وبين الدرجات كما بين السماء والارض. د فرشونو ارتفاع او اوچتوالی د درجو په حساب سره دی او د هرو دوو فرشونو ترمنځ واټن د ځمکې او آسمان په اندازه دی. نو یا الله ته موږ ته هدایت وکړي. زموږ اعمال زموږ اخلاق هر څه اسلامي وګرځئ. داسې اعمالو توفیق را نصیب کړه چې ستا د رضا سبب ګرځي تر څو ته موږ جنت ته داخل کړي او د جهنم د اور نه مو ساتې. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب